بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. ساري نکاس خپرونه دوام لري. وړاندې مو هم د موضوع یادونه وکړه چې نن په دې موضوع باندې بحث او خبرې کوو چې د پاکستان قونسلګرۍ کې د ویزو اخیستونکو ستونزې د پخوا په پرتله کمې شوي ډېرې شوي که نه دي. دې موضوع په بحث او خبرې کوو. ډېرې ستونزې وي په دغې قونسلګرۍ کې، په خاص ډول د پولیسو له فساد نه خلکو ډېر شکایت ترسره کوو چې بیا د دغې قونسلګرۍ هغه د نظم چارې منظم ځواکونو ته وسپارل شوي. نو اوس به په همدې بحث خبرې وکړو چې دغې ځواکونو په راتګ سره هلته ستونزې څومره حل شوي دي او لا دوی کوم تدابیر لري تر څو دغې ستونزې تر ډېره راکمې شي. تاسو سره که په دې تړاو پوښتنه یې کولی شي خپرونه کې اړیکې ونیسي، خپلې پوښتنې موږ سره شریکه کړي. زموږ میلمه به حتما ځواب درکوي. موږ سره قدرمن میلمه دی د همدغې قونسلګرۍ د تنظیم قمندان سمونیا ظاهر افغان صاحب. دا به موږ سره میلمه یي او حتما به درته موضوع په تړاو بحث خبرې کوي. قمندان صاحب محترم ستړي مه شئ. سهار بخیر قمندان صاحب. پیل به له همدې نه وکړو قمندان صاحب چې تاسو ته کله دغه د قونسلګرۍ د تنظیم چارې وسپارل شوې، څومره اصلاحات مو رامنځته کړه، څومره ډاډ ورکولی شي ولس ته چې هغه کومې ستونزې چې پخوا کې وي اوس به انشاءالله نه وي؟ مننه قمندان میوند خوري ستاسې او د صاحبزاده صاحب په اجازه باندې کله چې د نن تقریبا 2 هفتې مخکې د ننګرهار رهبري دغه فیصله وکړله چې دغه د ډېر زموږ د وطنوالو دومره ستونزې د حد او د اندازې نه زیاتې شوې، نو هغوی دا فیصله وکړله، هغوی دا تصمیم ونیو په د ټولو په راز کې جناب والي صاحب چې اول خو ته نه قدردانۍ کوو کور ودان چې په موږ باندې به غټ اعتماد وکړو او دغه نه دویم قدم کې چې دا یو اعتماد دی، خو ولې دا هغه مسؤلیت دی چې په دې مسؤلیت کې یعنی واقعا موږ ډېر زیات ستومانه کړي مې دې مسؤلیت، ځکه ډېر غټ مسؤلیت دی، ډېر غټ، ځکه چې د مراجعینو تعداد د زرهاو نه پورته دی، ولې توزیع ډېره کمه ده. نو طبعا چې چاته ویزه ورسېده هغه به خوشحاله، چاته چې ونه رسېده طبعا هغه به خپل خبرې او خپل حساب کتاب به لري. کوم ستونزې میوند خور چې موږ راغلو دلته ستونزې نهایت زیاتې وي. دلته هغه ستونزې وي چې دلته فقط د ټول د غریب او د مظلوم ولس دغه ټوله تګلاره او ټول هغه زور او فشار د اول دروازې پورې و، د دویمې دروازې نه اخواته نور دوی ته نه چا وخت ورکوه، نه چا دروازه ورته خلاصوله. دروازه د هغه چا په مخ باندې خلاصه چې هغه به د دې ویزې په خاطر باندې پیسې ورکولې، هغه به د کمیشنکارانو سره لیکو. کمیشنکاري داسې کمیشنکاري نه وه چې چېرته په پټ یا په پرده کې کمیشنکاري وکړي او یا لاړ شي چېرته کوم پټ ځای کې چا د پیسې ورکړي. عام دا خبره وه، عام به راغلل دغلته به ودرېدل ښکاره توګه او ښکاره برابر همالته به پیسې واخیستې، حتی تر دې پورې چې تر په دې آخرو وختو کې تر 1000 روپو پورې مخصل شوي دي، یعنې 1000 کلدارې پورې مخصل شوي دي چې یو نفر خالي په لین کې پرېښی، یو نفر خالي په قطار کې پرېښی. نو طبعا تاسو اوس بهتره معلومه ده، وطنوالو ته هم معلومه ده چې کله موږ راغلو په همغه اولې ورځ نه چې موږ دغه مبارزه شروع کړه د والي صاحب په حمایت باندې او د والي صاحب او د قمندان صاحب د امنیې په حمایت باندې، چې هغوی موږ ته دغه یو صلاحیت راکړه چې زموږ د ځواکونو بغیر هلته بل څوک حق نه لري. زه هم دا نشم رادولی چې اوس هم فساد نشته، فساد به حتما اوس هم وي، حتما هغه کم کډېګان چې دي هغه اوس هم کار کوي، ولې کوم چې هغه وخت کې 100% وي عام وي هغه اوس 100 نه شاید 10% ته شاید 15% ته رسېدلي او نور به دا وي چې په دې زما شاید په کیلومتره او متر کې فاصله کې دوی دا کار ونه شي کولی. لرې چې هر څوک کار کوي نو خدای پاک دې موږ د توانایي راکړي او خدای پاک دې زموږ د خلکو په زړه کې هم دغه یو د دې وطن مینه په زړه کې واچوي چې خپله فساد ورکړي. د نظم برخه کې قمندان صاحب یو کله چې تاسو ته دغه نظم وسپارل شو بیا هم یوه پیښه هلته ترسره شوله، اوس دغه نظم څومره برابر شوی دی؟ یو خوا د فساد مسله وه چې مثلا دلته فساد په ښکاره ډول کېده، د هغې مخنیوی شو، بل دغه نظم دپاره څومره هلته تدابیر نیول شوي دي تر څو هر څوک چې حق یې دی هغه په لین کې ودرېږي، ډېر په ارامۍ سره هغه خپل ویزې اخیستلو ته دوام ورکړي؟ نظم خو زموږ همیشه وخت همدا اوس د قمندان د کنډه کې زما ستونی ناست دی. زما کوم ګروپ چې تقریبا تر پرون تر پنجشنبې ورځه پورې و، د پنجشنبې ورځ مازدیګر هغه ګروپ زما تبدیل شو. زموږ همدغسې هوډ دی، موږ د خپل خلکو ته همدغه وعده ورکړه چې زما ګروپ هر ګروپ به مې 15 ورځې دلته تېري، 15 ورځې نه بعد زما دا ګروپ تبدیلېږي، زه د دې په ځای باندې بل ګروپ راځي، زما دا بل نوی ګروپ راغلی، دا نوی ګروپ مې داخل، نو انشاءالله د دوی به دا ګروپ بدلول په دې خاطر چې تماس اړیکې ونه پالي. طبعا زه دا ځکه چې مخکې زما تېرو خبرو کې هم د پاڅون صاحب باندې یوه پوښتنه دا وکړله چې پیسې خو ډېرې خوږې دي او څوک د
د پیسو د ټینګې نه دي او دا خبره زه نه ردوم چې څوک د پیسو د ټینګې نه دي یا د پیسو په مقابل کې به څوک کم دا راشي ستاسو یو تکتیک دی دا زموږ هم تکتیک دی دا هم زموږ د پرسونل په خاطر باندې هم هغه زموږ د کار د شفافیت په خاطر باندې تغییرات څه راوستل د نظم په خاطر باندې د تیر نه فزیکي لحاظ باندې څه تغییرات مو راوستل او تاسو یو په بخښنې سره نصر صاحب پوښتنه کوي ویډیو موږ لرو هغه به حتما پلی کېږي په هغې به هم بس خبرې کوو تاسو دا کومې کټارې چې لګولې دي دې په تړاو به معلومات راکوي خو مخکې له هغې نه یو لیدونکی لرو سلام ستړي مشئ خپرونې ته وعلیکم السلام د انعکاس راډیو تلویزیون اورېدونکو لیدونکو ګران مېلمه ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم سلام ته دی وعلیکم ښه راغلی ورور خپرونې ته مهرباني پوښتنه در سره شته یا نظر خوشحاله اوسېږي ډېره مهم موضوع مې انتخاب کړې غواړم دې باره کې خپل نظر څرګند کړم مهرباني او ما قومندان صاحب نه دا پوښتنه لرم چې د اوسنۍ کوم تنظیم چې تاسو ته سپارل شوی دی ډېر د اخلاص او صداقت نه کار واخلئ هیله ده چې د مظلومو هېوادوالو دغه ستونزې په نظر کې ونیسئ او ډېر زیات مشکلات دې ملت لیدلي دي او د دې نه بعد باید دا ستونزې د پای ته کېږدل شي اوس کله چې دغه نظم عامه نظم ځواکونو ته سپارل شوی ستاسو له نظره چې هلته مشکلات یو څه کم شوي دي دا چې همداسې دوام ومومي او ستاسو اړیکه ټکنۍ ده ډېره زیاته مننه تاسو سره درنو لیدونکو کومه پوښتنه یې کولی شئ اړیکې ونیسئ قومندان صاحب مخکې نصره صاحب هم پوښتنه وکړه ما وویل چې تاسو دا ځینې کټارې جوړې کړي زموږ تخنیکي همکاران که دغه ویډیو هم پلی کړي او قومندان صاحب به بحث و خبرې وکړي مننه میوان خو زموږ خو اولا دغه کم کټاري چې دي د والي صاحب د کور ودانې دغه ټول د والي صاحب په حمایت باندې د والي صاحب په همکارۍ باندې دغه کم سهولتونه چې دي دغه ټول ځکه چې موږ والي صاحب دلته رالیږلي والي صاحب موږ سره ډېر په عذاب دی نه شپه موږ نه لري نه ورځ موږ لري دغه سهولتونه مخکې چې په دغه کټاري چې تاسې ګورئ په دې کټارو کې هر ورځ هېڅ امکان یې نه و چې 4 5 تر 6 نفره پورې زموږ سپین سرې زموږ سپین ږیري مشران دلته زوف کېدل دلته د خپل ځکه د ګرمۍ او د حرارت د وجې نه ډېر زیات به دوی په تکلیف کې وو اخر والي صاحب ته لاړو پیشنهاد مو والي صاحب د کور ودانې او تصمیم ونیو چې دلته هم پکې راوړل دلته هم د اوبو سهولت برابر کړه ورته خو اوس همغه کم کار چې موږ غواړو هغه لا تر اوسه پورې 100% دلته نه ده شوی خو انشاءالله والي صاحب موږ ته ډېره قاطع وعده راکړې ده چې انشاءالله دغه کم کارونه چې دي د نیمګړي کارونه دا به انشاءالله په مخه باندې وړي بل خبره مې خو دغه تاسې ویلې دغه د کټارو په حساب باندې موږ دا خبرې ډېر زیات نصر صاحب دا خبرې موږ ډېر زیات ځوروي ځکه دا کټاري موږ نه باید ځکه چې انسان ته خدای پاک هغه کم کرامت چې ورکړی دی انسان هغه د خپل وساتي ولې تاسې په الله باندې یقین وکړئ تاسې په خدای یقین وکړئ چې موږ هر قدم هلته ږدو دومره موږ ځورېږو چې نور حد ځکه موږ هغه کسان نه یو چې دلته موږ راغلي اوسو موږ دلته زموږ ټول وظیفې زموږ ټول هغه د وطن دغه دردېدلي وطن دوا ده چې موږ ورته دوا شو ولې دلته په موږ باندې هغه حالت دی په موږ باندې دلته هغه فشار دی د خلکو نه چې موږ څومره ورته عذر کوو اوس تاسو په خپله فکر وکړئ دغه تېر یکشنبه چې وه د تېر یکشنبې په ورځ باندې موږ ته 10,000 کسه مراجعه کړې وه د 10,000 کسو کې ټول ویزې 1.5 ویزې توزیع شوي هغه هم د والي صاحب په افشارۍ باندې د والي صاحب په همکارۍ باندې چې والي صاحب ډېر زیات د پاکستان په قونسلګرۍ باندې فشار راوړی چې دا تعداد یې دومره ته رسولی دی نو دغه 1.5 چې دغه شو پاتې 8.5 کسان وشو دا 8.5 کسان نو ټول موږ نه ناراضي لاړل موږ همیشه بار بار دا خبرې ورته تکرار کړو چې تاسې هلته راځئ د شپه هلته تېروئ په دې سړک باندې په دې ګرمۍ باندې تاسو په الله یقین وکړئ چې دغه واړه ماشومان د دوی په غېږ کې دي دا خو موږ هم زړه لرو موږ هم د دې وطن بچیان موږ هم د بل ځای نه یو راغلي چې موږ دا ټول شیان نادیده ونیسو ولې موږ هلته کم امکانات دوی ته نه لرو موږ د صحیح دا منم چې دا لرې ځینه راځي ولې لرې ځینه ولې په مغزه کې که د ننګرهار ټول شاوخوا راغلي خلک د ولسوالیانې چې دي چې دا ټول تاسې ټول راجمع کړئ نو داسې ولسوالۍ پکې نشته چې هغه کې حداقل د 3 ساعتو مزل وي ټول یو ساعت اوس د ویزو په ویش کې کوم تنظیم نشته چې خلک له وړاندې نه پوه شي یو خو دا ویشنه یې کړې ولسوالیو باندې بس صحیح چې پوه شي چې زما نن نوبت دی ما ته ویزه راکول کېږي یا نه راکول کېږي ځان تکلیف رقم داسې پوهاوی نشته په بخښنې سره مناسب تاسو به ځواب ورکوئ جاوید ورور موږ سره په اړیکه کې د ده پوښتنه ماخلو سلام ستړي مشئ خپرونې ته ډېره زیاته مننه جاوید خبرې کوم د جلال آباد ښار نه ښه راغلی ورور خپرونې ته موضوع په تړاو نظر پوښتنه لرئ مهرباني ډېره زیاته مننه تاسو ته او تخنیکي همکار ته او مېلمه ته سلامونه نیکې هیلې ټول ته وړاندې کوم موضوع ډېره مهمه موضوع ده او ډېره ښه موضوع ده په موضوع باندې په کار باندې په ویزو باندې لږ کار تناسب شوی هم دی او څه ناڅه مشکلات اوس هم شته دی هغه مشکلات چې نظم عامه کې شته دی پولیسو کې شته دی او یا په کنسولګرۍ کې دننه شته دی هغه لا تر اوسه هم نه دي حل شوي
انا پرون هغې په ورځ د بیسلو ورځ وه ما پر خپل عسکر وکتو له یو ساحې نه مې ننداره وکړله چې عسکر له کس له لاسه نیسي او دننه یې وړي چې ما ته نه پوښتنه وکړه ولې دا کار کوئ ویل چې دا د والي صاحب امر دی ته والي صاحب امر راوړه او چې تا هم دننه بوځو نو دغه مشکل اوس هم شته دی قمندان صاحب حتما درته ځواب درکوي زه دلته د عامه نظم هغه قمندان ټاکل شوی دی او دا د دغې ټولو عسکرو مسؤلیت په غاړه لري دا به درته حتما ځواب درکوي چې اصلي موضوع چیرته وه بله پوښتنه نظر لري پوښتنه مې دغه ده باید ټول ته مساوات تطبیق شي باید د هر چا حقوق تر پښو لاندې نه شي هر چا ته باید مساوي حقوق ورکړل شي نه دا چې څوک له لاسه نیسي او تر کونسلګرۍ رسوي وایي چې دا د والي صاحب امر دی او باید له دې څخه سرغړونه وشي که څوک عکاسي کوي بیا هغه کس په موبایل ته نه اخیستل کېږي او کس وهل کېږي په دې باندې باید دا مشر خبرې وکړي ډېره زیاته مننه جاوید ورور چې تاسو خپرونه کې اړیکه ونیوله قمندان صاحب د ورور خبرې مو واورېدې چې هغې ویل چې خپله پرون د دغسې یو پېښې زه شاهد وم نو دلته خو عامه نظم ته همدې په خاطر باندې دغه واک سپارل شوی تر څو هغه د فساد مخنیوی وشي مننه جاوید ورور ته زه دا وایم چې اولا هېڅکله موږ د هېڅ چا د فشار لاندې نه یو والي صاحب چې په کومه ورځ باندې په شورای امنیت کې دا فیصله وشوه چې د عام نامي ځواکونو ته د دغه مسؤلیت ورکول شي کله چې دا مسؤلیت یې موږ ته راکړه نو والي صاحب اولنۍ خبره دا وه چې زه د جلال آباد والي یم او والي زموږ د ټولو مشر دی دی ویلې که زما زوی زما په خپل تېرو خبرو کې هم دا خبره کړې ده چې ویلې که زما زوی مې همالته ولاړو که زما دا زوی راځي او د خپل پاسپورټ راوړي ما ته راکوي تاسو درکوي چې دغه والي صاحب رالیږلی هماغه زما د زوی نه پاسپورټ واخله په سر جب کې ورته کېږده او بېرته حرکاتو کې هلته ولېږه بله خبر مې خو زمونږ چې دغه غټ زمونږ خو ما مخکې مو ویلې چې دغه زمونږ دغه د بېسوادۍ او زمونږ دغه د نه منلو یو د بل او دغه زمونږ د یو د بل نه زغملو ټول لامل هم دغه دی جاوید ورور ته به زه دا وایم چې وروره زه هلته چې یم ما ته مریض ما ته هغه سپین سرې ښځه ما ته هغه سپین ږیرې ما ته هغه د پوهنتون استاذ او هغه معلم صاحب چې موږ او تاسې ټولو باندې زحمتونه ایستلي هغه حوالې حق ماته لري هغه چې هلته راځي یو خو قمندان صاحب تاسو یاست یو مثلا هغه ځواکونه چې هلته تاسو سره دي هغه نور کسان چې دي هغې دې یادونه وکړه چې پرون همداسې یو کړنه ترسره شوه چې انځور اخیستل کېږي بیا د هغې مخنیوی کېږي په هغې برخه کې تاسو څومره ډاډ ورکولی شئ یو چې تاسو ته وایم چې انځور اخیستل کاشکې داسې انځور واخیستل شي چې هغه د دې مشکل یو څنډه موږ ته حل کړي د هغه انځور چې ما زه دا نه وایم چې زما پرسنل فرشته دي زه دا نه وایم چې زما پرسنل نه به اشتباه نه کېږي ما نه به اشتباه نه کېږي یا به زه دا هېڅکله نه ردوم ځکه انسان همیشه د اشتباه سره مخ دی انسان ضعیفه دی انسان همیشه وخت اشتباه ته نه کېږي ولې کاشکې دغه زموږ ملت کاشکې دغه زموږ ځوانان دغه زموږ دا تصویر واخلي دغه زموږ عکس همکاري وکړي همکاري د موږ سره وکړي یعنې هدف دا دی چې تاسو مصمم یم په دې باندې چې قانون به پلی کېږي فساد به نه وي دا زموږ هوډ دی دا زموږ واده ده لومړی خبرو کې اړیکه لرو په بخښنې سره اجمال ورور موږ سره په اړیکه کې دی سلام ستړي مه شئ خپرونې ته اجمال ورور تاسو زموږ غږ اورئ مهرباني زما خبره د نظر مه دا دی که نه ښه مهرباني چې دغه کومې والي صاحب چې تاسو دا اوس دا د سیده ویډیو ما وکته دا کټاري او دا دغه لګولي دي او پکې دي زه په خپل نظر باندې ډېر د مخکې نه دا دغه کوم چې هغه یو بل د پولیسو دغه پکې او خلکي په نوم باندې هغه وخت ډېر فساد او زورونه او مرګونه او دا ظلمونه دي خو زه یم چې دغه 2 غرفې لګېدلې وای او ټوکن خپل نمبر وای هر سړی به درتلی خپل ورځ ټوکن پرچه به ورکولی مثال جمعه بعد به ورته ښودی چې دغه ورځ باندې ستا نمبر دی د پاسپورټ پوښتنه وکړه نو 2 غرفې به وایي یوه به ورکول کړی یوه به اخیسته کړی دغه سهولتونه به دغسې ډېر اسان نه وای راغلي ښه حتما قمندان صاحب به درته ځواب درکړي که څه هم دا د دې مسؤلیت نه دی او ځکه دوی یوازې د نظم مسؤلین دي خو بیا به هم دوی درته ځواب درکوي چې دغې برخه کې قمندان صاحب مشخص داسې تګلاره شته ناستې کړي تاسو د کونسلګرۍ سره یا والي صاحب سره چې موږ همیشه وخت د تقریبا دغه د تېر یکشنبې د پنجشنبې په ورځ باندې چې موږ د والي صاحب سره ناسته درلوده والي صاحب سره مو دا بعضې خبرې شریکې کړي طبعا موږ د دې د حل د لارې د مشکل د حل لپاره لارې لټوو چې کوم لاره د دې دغه مشکل چې یعنې هغه اساسي مشکل دی چې باید حل شي ولې یو شی درته نسل صاحب چې دلته د ډېر زیات مراجعینو د وجې نه څومره چې موږ دا کوم ورور چې ویل چې دا کمې غرفې کېښودل شي موږ دا غرفې نشو ایښودلی ځکه دا غرفې موږ نشو ایښودلی چې هغه پاسپورټ د ویزې توضیح او د ویزې ورکول هغه د پاکستان د پاکستانیانو په لاس کې ده هغوی دا صلاحیت د هغوی دی دا صلاحیت د هغوی نه څوک نشي اخیستی ځکه دا هغه خلک دي چې خپل وطن ته د ننوتو اجازه د بل ملک اتباعو ته ورکوي دا همیشه وخت د هغوی کار دی موږ د او خپل مامورین دي معاشات هغوی ورکوي هر څه د هغوی خپل دي
زمونږ ټول حریم چې دی تر هغه دیواله پورې دی یا تر هغه کړکۍ پورې دی چې د هغې نه اخواته پاکستانیان هسې دې خواته موږ دغه د نظم په برخه کې ما وړاندې مو ویل تام په لومړي سر کې وي چې یو شمېر ستونزې کیدای شي اوس هم واوسي چې حل دپاره یې تاسې کوښښ به کوئ او دا به حل کوئ. اوس هم سړک بند وي د عسکرو لخوا هم دا ویزا اخیستونکي په عذاب یو نیم وار هم پې کېږي او دا هم کېږي کیدای شي دا ستاسې مجبوریت واوسي زه دا نه وایم ځکه چې سړک یې بند کړی یا غیر قانوني هڅه کوي چې لین ته داخل شي یا هغې ممنوع ساحې ته داخل شي چې هغه تاسې نه غواړئ چې هلته څوک واوسي ځکه تاسې یو لین جوړ کړی اوس کټارې هم لګولي دي څه کول پکار دی یا تصمیم مو شته چې دغه خلک چې اضافه راځي تاسې وي چې 8.5 کسان اضافه راغلي وه دا خو اضافه کسان دي هسې ولاړ دي یا سړک بندوي یا مزاحمت کوي او یا نور بېنظمي جوړوي دو د نظم په خاطر به څه کوئ؟ په بخښنې سره قمندان صاحب اړیکه لرو خورکۍ خو ګڼو نه موږ سره شفیقه خورکۍ په اړیکه کې د اړیکې ځوابوو. سلام ستړي مشي خور خپرونې ته. سلام علیکم خوري څنګه ښه؟ سلام ته دې وعلیکم موږ بیخي ښه یو په دې هیله تاسو هم ښه اوسئ. مهرباني موضوع اړوند نظر لري؟ پوښتنه موضوع نظر دا لرم قمندان صاحب څخه ځکه زما ماما بله ورځ زما اتېره کشنبه م لاړو سخته وهنې خوړلې وه دا ولې پولیس ولې ویله ورکوي څوک چې رشوت ورکوي هغه نه ښه ایزه لګوي څوک چې رشوت نه ورکوي هغه له ایزه نه لګوي دا ویلې داسې کوي پولیس باید قمندان ستا ماما یې تېره چهارشنبه وهلی و؟ تېره چهارشنبه ورغلی و. ښه ښه صحیح ده ډېره مننه. لمبه ویلې قمندان صاحب باید پولیسو نه پولیسو ته پاملرنه وکړي چې کوم پولیس داسې دی باید هغه د دندې نه ایسته کړي هغې ځای نه ایسته کړي باید پولیسو ته پاملرنه وکړي دا پولیسو ته پاملرنه نشي کولی بیا دې بل قمندان وټاکي که نه. ډېره زیاته مننه خورکۍ د قمندان مسؤلیت همدا یي چې هغه د پولیسو په سر باندې امیر او د هغې ټولې دندې به څاري. موږ به احساساتي خبرې نه کوو ځکه د ستونزې د حل لپاره به هلې ځلې کوو او د خپلو سرتیرو هغه قربانیانې به له یاده هېڅکله نه وباسي. قمندان صاحب خورکۍ ګیلمنه وه او زمونږ خو مسؤلیت ناساسه مسؤلیت زمونږ و خوراکۍ هر څه زه زیاتره د ورونو د خوراکیو دغه کم درد چې دی د دې درد زما درد دی زه په دې باندې هېڅ حالت منکر نه یم ولې مخکې تاسې د نظم او د کټارو په باره کې خبره وکړه پاڅون صاحب بخیر نصر صاحب خبره دلته څه ده میوان خور کم کسانو چې نن نوبت دي هغه ما ته راځي د کم کسانو چې سبا نوبت دي هغه ماته په دې لین او د کومو چې تېره ورځ هغه هم راځي کم کسانو چې 2 بجې د پاسپورت وخت دي دا ماته چې پاسپورت باید خپل واخلي اولا ګورئ دغه خپل وخت ضایع کول دلته څه معنا لري که تاسې چېرته بېکاره سئ موږ بېکاره نه یو که تاسې چېرته دلته ګوره دلته چې کم راځي دا خلک تاسې دغه همیشه وخت په دې لاره باندې تېرېدل ما وړاندې قمندان صاحب هم دا پوښتنه وکړه دغه کسان چې نوبت یې نه دی دوی پوه دي چې نوبت مو نه دی پویول خو زمونږ د میډیا د لارې د تلویزیون د لارې د داسې نه چې تاسو وخت مه ضایع کوئ خو دا پوهول دي لکه هغوی په دې پوهېږي چې نن ماته ویزه هېڅ نه راکول کېږي په دې باندې مطمئن دي. پاڅون صاحب نصر صاحب وښیي چې زما همیشه وخت پاڅون صاحب په هغه باندې راځي نصر صاحب اوس انسان په خپله ماشاءالله د هر څه نه پوره دی خو کله تاسې دیو چې راځي دوی چې دغه لین ګوري چې دغه لین تقریبا د 1,000 د 1,500 د 2,000 نه پورته دی خو طبعا تا ته نوبت نه دررسېږي دا تر هغه وخته پورې ولاړ دي تر هغه وخته پورې خپل ځان تاسې په الله باندې یقین وکړئ تاسې په الله یقین وکړئ چې دغه د پنجشنبې په ورځ زه په خپله یعنې د دیو د ټیل او د دیو دغه نه زه په خپل عمل ته ولاړم یو لازې دپاره لاړم چې د خپل پرسنل چې کوم زه یې ټیله کړم زه په خپله په اوسپنو باندې وغورځېدم چې لاس مې ژوبل شوم یو کس ما ولیدم دوغمره یو ځای و د سیمې خاردار دغه سیمې خاردار چې معمولي دی په ځان باندې ټچ شي هغه ځای دې کېږي د دوغمره سیمې خاردار نه دې ځان دې خواته راتېر کړه وغورځېدم دا ستونزه خپله تاسې ایجاد نه کړه په دې وروستیو کې چې مخکې مو ساحې زیاتې وي یعنی ویش د ساحو زیات و اوس مو څو سیمې سره یو ځای څو ولسوالۍ مو سره ځای دا نصر صاحب دا موږ پورې مربوط نه دی دا د پاکستان خپله تقسیم اوقات دی دا د پاکستان خپله سکیجول دی چې جوړی یې په دې باندې ارتباط د خارجي تاسې قناعت ورته ورکړئ دا شمېر زیات دی نو دا خو نشئ موږ همدغه څو دویمه ناسته وه چې موږ د همدې مشکل د حل په باره کې دا خبرې وکړلې ولې دوی یوه خبره کوي که چېرته مثال موږ یو ولسوالۍ ته وخت ورکړو یو ښار ته نوبت ورکړو نو دا تقریبا 6 هفتې بعد بیا دې ته نوبت رسېږي که چېرته په دې ورځ باندې کوم رخصتۍ ورځ راشي نو دا 2 میاشتې نور هم شاته غورځېږي یعنې
څلور میاشتې نور هم دا شاته غورځېږي. دا که چېرته زموږ یا د افغانستان د رخصتۍ ورځ یا د پاکستان د رخصتۍ طبعا دا خبرې شته چې یا یکشنبه کومه ورځ چې رخصتي ټول هر څه سفارت بندي یا مثال د هغوی کومه ورځ سفارت بندي نو چې کله سفارت بندېږي نو هغه نفر 4 میاشتې یا 6 میاشتې نور شاته غورځېږي. اوس هر ولسوالۍ هر ولایت په یو هفته کې حتما نوبت ته رارسېږي. اوس نسا صاحب مشکل څه شی دی؟ د خلکو چې کله دغه کم دغه نظر دلته راغله او دغه کم سهولتونه ولیدل دا کم سهولتونه په دې خاطر ولیدل چې نور کمیشن کار نشته دغلته د پلان کې ودرېږه نو بعد ورځې ته ویزا اخلي. دغه زموږ د همدغه زمینه تر اوسه پورې موږ د خلکو ته مساعده کړله. اوس هغه کسان دلته کوشش کوي چې د پیسو توانایي نه لري د رشوت توانایي نه لري. دوی که تصمیم لري چې مثال 15 میاشتې بعد یا 2 میاشتې بعد یا 3 میاشتې بعد هم تصمیم لري چې پاکستان ته لاړ شي او یا لاړ شي یا لاړ نه شي ولې د احتیاط لپاره راځي ویزې په خاطر باندې دوغمره راشي او دوغمره کشکې داسې یو زمینه موږ ته مساعده وي چې هغه زموږ د خپل د خلکو ته په الله یقین وکړه چې دغه د پنجشنبې په ورځ باندې شاید دغه کم کسان چې همالته ولاړ د زما خبرې ښه په هغه باندې واوري په خلاصو غوږو باندې واوري. 2 دانې سپین ږیري ولاړو 2 سپین ږیري ولاړو یو سپین ږیری وغورځېد زوف یې وکړ یو سپین ږیری نور دغه کټارۍ داسې کلکه نیولې وه چې زه راغلم تاب یې نه لرلو هیڅ تاب یې نه درلوده ځکه د پاس هم د چادر حرارت و خپله د ګرمۍ حرارت و د شاوخوا نه دغه د خلکو دغه خپله د انسان حرارت و په دې حرارت کې خو طبعا دغه سپین ږیری تاب او توان نه لري. زه راغلم ما د خپل هلکانو ته ویل چې دغه 2 سپین ږیري مالې دا راوباسئ چې اوس طبعا هلته که هر حادثه پیښېږي مسؤلیت زما په غاړه دی نصرت صاحب. نو دغه څومره کسان تقریبا دغه 100 کسان زموږ دغه ورونه ولاړو زموږ د 100 کسان ولاړ ته په الله یقین وکړه چې یو کې دا احساس نه و چې ویلی و چې وروره کور دی ودان خیر چې دغه زما پلار یا دا زما سپین ږیری هغه زما پلار نه و هغه زما تره نه و هغه زما ماما نه و هغه زما کوم خپلوان نه و خو د همدغې وطن یو سپین ږیری او زما سپین ږیری او ما د دې قطار نه راویسته ویې مې وړاندې مې د کړکۍ مخکې ودرم یا د پکې لاندې مې کېنو چې نوبت دې راورسېده په هغه وخت نه دا کار خو زه کوم دا کار که پاره خم ولې زه د خلکو احساساتو ته دوم زه د خلکو ته دغه د یو د بل منلو په خاطر دا خبره کوم چې وروره دا خو ستا سپین ږیری دی دا خو کمال ته ودرېږي ته خو ځوان یې ته خو د یو ساعت توانایي لري خدای نه لري ولې ته دغه دومره تنګ نظر دی په خاطر باندې که دغه ستا خپل پلاري که دا ستا خپل موري که دا ستا خپل خوري ته څه کېده دی په یعنې خپله دې ویزا اخیستونکو ډېره زیاته بې نظمي همدو جوړه کړې ده. مشکل اوس نصر صاحب خبره څه ده تاسې مخکې د کټارو ویلې کټارې موږ جوړې کړې ده اول خو ما درته چې قومندان صاحب باسو خبرې هم کوو کټارې تصویرونه به پلی کېږي اساس غوښتنې به څه وي تر څو نظم دپاره مثلا ځینې خلک داسې تاسو مې یادونه چې په دغې کټارو باندې پورته کېږي یا همدغې حالت کې هم بې نظمي کوي دغه تاسو مثلا لارښوونه وکړئ که یو څوک راځي هغه نوبت ته درېږي څه ډول باید ودرېږي څه کړنې باید ترسره کړي او د خلکو احساسات یې هغه ځینې یو څوک چې درېدلي خو په ټوله کې واقعا خلک ډېر خوښ دي ستاسو د کارونو نه ډېر راضي دي او په دې باندې نه موږ سترګې پټولی شو نه نور خلک او نه لیدونکي سترګې پټولی شي په همدغې کې لږ ورته وغږېږي مثلا د قطارونو کې څه ډول باید ودرېږي دا کوم کټاري چې ولاړ دي دوی د کټاري د پاس سرونه چې تاسو وګورئ دا داسې تیري دي لکه میخ غوندې بلکل لکه چاقو غوندې تیري دي دغه پاس کټاري دغه کم کټاري چې ولاړ دي دغه دا موږ ولې جوړې کړې دا موږ په دې خاطر باندې جوړې کړې که چېرته دغه لین نه وي که چېرته دغه نفر رانشي او دغلته ونه درېږي یو د بل پسې ونه درېږي حتی تاسو په خدای باندې یقین وکړئ چې دغه کټاره د یو کس دپاره ډېر په مشکله باندې دغه کوم نوي کټارې چې موږ جوړ کړي د یو کس دپاره ډېر په مشکله باندې ده ځکه موږ همدغسې فرمایش ورکړه په همدغه کې هم 2 کسان ځان ځای کوي دغلته دغه کم کټارې چې دغه تاسې ګورئ دغه نوي کټارې دي دغه چې موږ ودرولي موږ دوی ته وایو چې وروره یو د بل پسې همدغسې ودرېږئ کم کسان چې اخر هغه د اخر کم کسان چې اول دي راشي خپل ویزې دي واخلي هغه چې یو ساعت مخکې راځي خپل یو ساعت مخکې وخت خرابوي وخت ضایع کوي هغه د هغه قوانین دغه دی واخلي خو دا خلک دا زموږ ورونه او دا زموږ وطنداران دا شیان مد نظر نه نیسي همدغه وایي چې نه موږ چې څنګه راغلو که دغه 15 کسانه په کار په 15 کسانو د کار په خاطر باندې 1500 نفر یو دم درامنډې وهي نو دلته پولیس نصر صاحب څه وکړي په خبره خو څوک زموږ خبر څوک نه اوري طبعا یو وخت صرف د خلکو د ډار په خاطر باندې هغه موږ همیشه وخت دا اجازه هیڅ کله خپل پرسونل ته نه ورکوو چې په چا باندې ظلم کې مخکې خور چې دا سوال وکړي چې زما ماما یې وهلی خورکې ته زه دا وایم چې ستا د ماما سره نه زموږ دښمني وه نه ستا د ماما سره کوم زموږ پول او پټی شریک دی زموږ ټول مشکل چې دی دلته نظم دی که څوک په نظم کې ولاړ که څوک په خپل قطار کې ولاړ او موږ راغلي هغه هم د قطار نه ویستلی هغه باندې فشار راوړی هغه باندې موږ دا ټول کار هم دوی دپاره کوو موږ یو ستونزه موږ کې ده قومندان صاحب که مثلا په دغه ټیل ماټیل کې یو څوک خوږېږي بس مسؤلیت یې په عامه نظم پولیسو باندې دی یعنې دغه څه باید موږ درک کړو چې دغه ستونزې کې خو د دې مسؤلیت نه دی ځکه دوی د نظم دپاره کار کوي او ځینې وخت کې دغه خپل ټیل ماټیل چې وشي بیا خلک وایي چې دلته نظم نه دی راغلی تاسو په الله یقین وکړئ چې دغه همدغه تېر هفته کې
د دې ګرمۍ او دا ننګرهار ګرمۍ موږ تاسو ټول ته معلومه ده چې کوم حالت دی په دې پکو باندې هم ګزاره نه کېږي او دا پکې هغه زمینه نشي مساعدولی چې دا خلک پکې راحت همالته کښېني موږ فقط 20 نفر خوشي کړي 20 نفر ما د دغه په خاطر 20 نفر مې خوشي کړل په 100 متره ځایو کې 20 نفر همالته ولاړ دي دغه 20 نفره د یو دروازه چې د یو کس دپاره ده دغه 20 کسانو دغه دومره غټ شاته دغه ساحه او دغه فاصله یې ځان ته خوشي پرېښې وه ام سورې ام پکۍ ام باد ام اوبه هر څه پکې لګېدل ولې دې 20 کسانو قرآن کړی چې تر څو زه هغه دروازه موږ ټول وانه لزو موږ شاته نه راځو اوسونه ورته چې ووروره خو دغه یو د بل پسې ودرېږي دغه شاته دغه فاصله چې دا چیز لپاره ده زموږ د خویندې او د مورګانې چې هلته راځي په قطار کې ودرېږي دوی دپاره هغه د سوري ځای موږ چې یو مخکې مودې خواته ودرېدل هلته نور اوس هم هغه د سوري ځای دوی ته خوشي کړی تاسې خیر د امتحان په خاطر باندې یو ورځ راشئ هماغلته تاسې ودرېږئ وګورئ چې هلته تقریبا یو 40-50 ښځې ولاړې دي او د 1500 کسانو ځای دی دغه 1500 کسانو ځای دوی خوشي دغه یو نیم زر ویزې اورېدونکي سره ډیوه خورکۍ موږ سره په اړیکه کې ده ډیوه افغان خورکۍ ستړې مه شئ خپرونې ته مننه ژوندۍ سلامونه نیکې هیلې لرې جانې ته او ستاسو خپران ټول لیدونکو اورېدونکو ته وکړم سلام ته دې وعلیکم بیا هم ښه راغلې خپرونې ته مهرباني نظر پوښتنه لرئ نظر دا لرم که نه دلته ولې دا خورګانې او زموږ بوډاګان او کاکاګان دا ټول دلته ډېر بېسده اوسي وښل کېږي پکې او دلته اوس په پوښتنه کوم که نه کوم داسې پرمختګ په پکې راغلی ده ستاسو غږ موږ صحیح وانه اورېدو خورکۍ کیدای شي یو ځل بیا دغه خپل نظر شریک کړي اوس داسې کې که نه کوم داسې پرمختګ راغلی ده ښه چې نظم دپاره کوم پرمختګ لا هم دیو په نظر کې لري حتما به درته قمندان صاحب محترم ځواب درکړي څو ویزې د ورځې خلکو ته لګوي او دلته ولې دونه ستونزه په پراخ کچه ده صحیح ده ډېره زیاته مننه افغان خورکۍ نصر صاحب هم پوښتنه کوي خدای د خورکۍ پوښتنې یوه پوښتنه دا وه چې معمولا د ورځې څومره ویزې کنسلګرۍ ورکوي چې تر څو خلک لږ تر لږ هغه څوک چې نه پوهېږي خو بېله مسله ده چې پوهېږي هغه خو حد اقل را نه شي بله وایي د لا نظم همدا پوښتنه ملالۍ زما هم وه چې وړاندې قمندان صاحب وایي چې تقریبا 1.5 زر شمېر کې هغو توانایي د دې لري چې ویزې هغه کې ورکړي که تاسې اوس خو نظم دپاره تاسې کټارۍ هم ولګولې نه شئ کولی چې 1.5 زر کسان پوره شي او نورو ته ووایي چې شمېر پوره دی نور تاسو حق نه لرئ لاړ شئ کورو ته نصر صاحب مخکې خو ما مخکې ما دا خبره درته تاسو ته وکړله چې کاشکې دا زموږ خبره دې خلکو داسې منله چې ورور دغه زموږ ورونه دي دغه زموږ دپاره دا خبره کوي زموږ د ګټې په خاطر باندې خبره کوي کاشکې دې خلکو زموږ دې خبرې ته غوږ ایښودلی موږ همیشه وخت همدغه ورته وایو موږ همیشه وخت همدغه چې ورور دغه تعداد ته وګوره حتی تر 12 بجو پورې تر 12 بجو پورې چې ولاړ دي 12 نه بعد موږ ورته راځو ورته وایو چې وروره خورې مورې همدغومره کسان ولاړ دي چې ایله د همدوی کار د دوی کار هم نه خلاصېږي تر اخره وخت مه ضایع کوئ وخت خپل مه ضایع کوئ ځئ لاړ شئ په دې ګرمۍ کې په دې حالت کې تاسې ماشوم در سره د سپین ږیری او نو په کومه هیله ودرېږي بیا هم فقط هیله همدغه ده چې کیدای شي کوم هغه یو الهي کرامت وشي او موږ د چانس برابر شي چانس نشته وروره هیڅ چانس هلته نشته اوس خو هغه د واسطې او رابطې خبره هم تاسو ویل چې دا نشته اوس مکمل نشته دی مکمل دا موږ بندي کړي او بل نصر صاحب دا موږ نشو تاییدولی چې موږ لکه افغان خور چې دغه کوم پوښتنه وکړه چې دغه تعداد مثال څومره دی او دغه تعداد مشخص تعداد دا مشخص تعداد موږ هېڅ کله چاته نشو ورکولی ځکه دا موږ پورې مربوط نه دی دا د پاکستان کیدای شي کم شي کیدای شي زیات شي کیدای شي یو ورځ کوم مشکل هغوی ته پیدا شي دا تعداد موږ چاته نشو اټکلاً بیا همدغه 1.5 زر نه شاید همدغه 1.5 زر نه کده کېږي ولې پورته کېږي نه ځکه اوس والي صاحب یو بل هغه هم کیدای شي یو ناسته ولري د پاکستان د سفیر سره په کابل کې ویل چې زه دغه د ستونزې په خاطر باندې حتما ځم او دغه ستونزه د خلکو سره شریکوم چې حد دغه تعداد موږ ته زیات کړي دغه تعداد موږ ته لږ اضافه کړي چې د خلکو مشکل اوس نصر صاحب مشکل زموږ څه شی دی چې مشکل زموږ ټول شاید 2 میاشتې یا 2.5 میاشتې دغه زموږ مشکلات دي هغه کم هجوم چې د خلکو دغه کم عاجل خلک چې دي دغه عاجل خلکو موږ دغه ویزې چې دي چې هر هفته کې ورته نوبت رارسېږي موږ د دوی مشکل حل کړو دې نه بعد طبعا موږ تګلاره دوی ته لرو موږ دوی ته پلان او تصمیم لرو او په همدغه باندې د خور پوښتنه وکړله چې مثلا داسې خاص ځانګړي څه لرئ چې دغه نظم راشي 100% ځکه هغه وخت کې موږ پیشنهادونه هم دا کړي چې موږ ته د ولسوالیو تعداد کم کړي ځکه اوس فعلا خو دغه هر څوک په دې باندې پوهېږي چې والله بهر هفته کې مې نوبت رارسېږي او هلته پیسې هم نه اخیستل کېږي مشکلات هم نشته په نوبت کې دې راشي موږ همیشه وخت نصر صاحب دغه دومره دې خلکو ته وزرو چې ورور د سهار 6 بجې تاسې راشئ دلته 6 بجې راشئ دغلته په خپل لاین کې ودرېږئ هغه کم تعداد چې برابر شو هغه تعداد نه بعد خو لاړ شي خو تاسې په خپله وګورئ چې ورور دا قطار تر سیاتامي پورې رسېدلی دی ایله د همدې نوبت ورسېږي زما نوبت بل مشکل دلته نصر صاحب مشکل زموږ څه شی دی موږ دلته 3 قطاره لرو یو قطار د ځوانانو دپاره دی یو قطار د سپین ږیرو دپاره دی یو قطار د ښځو دپاره دی
موږ چې کله د ښځو قطار مودرو په ښځو کې زه 4 کسه ښځې پولیس لرم هلته 4 کې یو دانتمن مشکل لري 3 کسه ماته همیشه وخت هلته زما موجود دي ولې تاسې په الله باندې یقین وکړئ چې دغه 3 کسه سیاسري وهل شوي دي ټکول شوي دي څادر د سر نه ورته اخیستل شوی دی یعنې په هغه الفاظ ورته استفاده شوي دي چې یعنې یو سړی خپل د سر دښمن ته هم دا خبرې نه کوي پولیسو ته حتی زموږ خپله دي دغه کوم ټول خلکو ته چې ولاړ دي زه چې اوس دغه زموږ خلک چې دومره ګیلې لري د پولیسو نه خو زموږ هم هلته خو زموږ هم ګیلې شته دی زموږ هم هلته خو ولاړ یو وار در باندې نه کوم نوبت دې مراتوم رشوت در نه اخلم ظلم در باندې نه کوم خدمت درته کوم ستا بچی یم ستا ورور یم ستا اولاد یم دغلته راغلی یم تا ته په دې سور نور کې ته خالي خپل کالو کې ولاړ یې ما سره مې تجهیزات په سر په ځان کې دي زه هلته ولاړ یم خیر دی لږ زما حالت باندې هم لږ نظر واچوه کومه خبره چې زه درته کوم ستا د هغه دپاره خو نه کوم ځکه زه درته یم چې ته دغلته یو کس د تاسو 10 کس راځي خو دغلته چارې وغورځېدې زخمي کېږئ ولې باید زخمي شي وخت هم کم دی راځئ یوه بله پوښتنه وکړم ستاسو مربوط هم ډېره نه ده خو کیدای شي چا نه مو پوښتنه کړي د دونه شمېر کسان ما سره یو سوال دی چې دا څه دپاره ځي یو چا نه دې پوښتنه کله کړې چې وروره ته څه ته ځي څه یې درته ویلي دي داسې ډېر اړین کار و ناصر صاحب اول به دا سوال وکړو چې خدای پاک دې زموږ د وطن نور جوړ کړي خدای پاک دې زموږ تجارانو ته داسې یو صله رحمي په دې زړه کې واچوي چې یو ورځ په دې لار باندې تېر شي چې حداقل یو سټنډرډ شفاخانه موږ ته جوړه کړي حداقل داسې په دې وطن باندې د خپله سرمایه دې راوړي په همدې وطن کې خیر د سبا خو به دې نوم پاتې شي ټول زیاتره کسان چې راشي مریض لرم مشکل لرم مریض اولنۍ خبره د مریض ده چې زه مریض یم زه باید لاړ شم هلته خپل تداوي کوم بعد هغه نه بیا هلته تقریبا دغه د رئیس د ارتباط خارجي سره چې موږ کوم خبره کړو 2.7 میلیونه نفوس زموږ په پاکستان کې دي نو دوی طبعا هلته خو فامیلونه دي رفت آمد لري نو اړیکې دي د دوی د رفت آمد په خاطر باندې دوی مجبور او مکلفه دي چې لاړ شي وراشي او بیا خو پاکستان د نور ملکونه زموږ ګاونډي هېواد دی موږ سره ډېر غټ تړلی مرز لري او ډېره غټې پوله موږ سره لري په دې کې خو طبعا زموږ د خلک اخوا ته هم ډېر اړتیا ورته زیاته ده ولې د اړتیا سره څنګ کې دلته د ویزې ویش کم دی او مراجعین ماشاءالله دومره زیات دي چې د حد اندازې نه او ډېره زیاته مننه د ننګرهار د پاکستان کونسلګرۍ کې د عامه نظم د تنظیم قومندان سمونیار ظاهر افغان صاحب چې تاسو راغلي خپرونې ته او په دې مهمې مسلې په غټه حوصله مو زموږ پوښتنې ځواب کړي واقعا زموږ د هېواد هر سرتېری زموږ اتل دی تاسو یاستئ چې موږ یاستو نظم مو راوستی امنیت مو راوستی په دې ټولنه کې ستونزې به یې خلک به ګیلې لري خو په ټوله کې تاسو نه خلک ډېر خوښ دی راضي دي میوند خور د یوې دقیقې دپاره فقط یو پیغام دی خپل ولس ته لرم موږ ستاسې د خدمت دپاره غلي ستاسې بچیان یي هلته که تاسې غواړئ چې فساد د منځه لاړ شي که تاسې په خپله غواړئ چې ستاسې حق او ستاسې وینې څوک ونه خوري خو لطفا چې هغه څوک تا نه پیسې اخلي ما تاسو ته مخکې هم دا خبره وکړه چې زه خپل پرسونل تاسو ته فرشتې نه به هغه کوم ځکه چې د پیسو په مقابل کې څوک د ټینګې نه دي خو که هر څوک یې تاسې نه اخلي د یو افغان په صفت د یو مشرقیوال په صفت د یو پښتون په صفت باندې دغه ګریوان نه ونیسه ما پورې خو یې راورسوه ډېره زیاته مننه خپل داسې محترم چې راغلي خپرونې ته بالکل همداسې ده نصرت الله عمرزی به د 9 بجو خبرونه وایي عمرزی صاحب ته هم ستړی مه شئ سهار دې بخیر نصرت صاحب خپرونې وخت بیخي پای ته رسېدلی انعکاس سهار همدلته پای ته رسېږي له ملتیا مو مننه تاسې ته ښه ورځ تر بیا د الله په امان